بسم الله الرحمن الرحیم. زم تاسو قربا تاج محمد یوسفزی مینواله تاسو چې څنګه ګورئ بنګزو د سکلی په کلی باندې ګرځو. زموږ پروګرام د بلدیاتي انتخاباتو حواله سره کوم روان دی. موجوده موږ راغلی یو اوس پټانکوای کلی ته را سره چې کوم ملګری ناسته دام د یوت کونسلر ممبر دی او د الیکشن غټل دی. یول دی ته تاسو ته جی یول ډیره مبارکي درکو د بیټک ټي وي د اړخنه دراته وایي چې کوم الیکشن او شو داغه حواله سره جی تاسو سوای. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو د ټولو نه مخکې ستاسو ډیره شکریا ادا کوم چې د الیکشن نه مخکې هم تاسو راغلي وئ او د الیکشن نه بعد هم راغلی او د هغې نه بعد زه ډیره شکریا د خپل کلي د جنوبي وارډ د خپل د پردي د جمعیت علما اسلام د کارکن د علماو ډیره زیاته شکریا ادا کوم. زه چې څومره هم شکریا ادا کوم هغه کمه ده په هغې باندې، ځکه چې دوی ماله څومره مینه راکړه هغه زما په ذهن کې هم نه وه او زما د ذهن نه بدتر، ځکه چې مالا الحمدلله کم از کم جنینو په 700-800 لیډ باندې ما دا خپل سیټ وګټو او ما کامیابی ما ته ملا شو د خیر الحمدلله. ډیره مننه. په راتلونکي وخت کې جی تاسو چې دا عہده مخکې خو تاسو سره نه وه دا اوس تا سره راله تر دې باره کې به جی تاسو څه وایي د خپل کلي خلکو دپاره څه سوچ لرئ؟ د خپل کلي د خلکو دپاره خو دا سوچ لرو چې دغه خو دوره سني چې موږ د دروغ وعدې وکړو چې موږ به دا کوو موږ به هغه کوو، خو چې زموږ نه سور هم څه کېږي. که موږ ته د حکومت د طرفه څه میلاویږي نو هغه هم د عوام دي او که نه میلاویږي نو کوشش به کوو چې د خپل ځان نه ورسره وکړو، خلاص امداد به ورسره کوو او چې څه هم زموږ نه کېږي هغه به ورسره انشاءالله کوو. که په نیمه شپه د چا څه خدمت وي، که تاڼه وي، که تحصیل الله خو د چا نه تاڼه راولي نه تحصیل راولي نه د هسپتال راولي، خو چې هر څه نو بیا به موږ ورسره ښه پوره امداد کوو، ورسره به منډه تړلوو، مخکې هم کړي دي او بیا به م انشاءالله کوو. چې جی تاسو ګورئ موجوده چې کوم بلدیاتي الیکشن چې کوم دی دا ختم شو، دې سره موږ روان یو چې کوم مختلف کارکنان دي د هغې خبرې تاسو سره شریکو. د نننۍ خپرونې سره زه تاسو نه غواړم اجازت د لوی الله په امان.